او به مونږ فخر سره وایو چې او ما د الله نافرماني په پلاني ورځ ګوره کړې وه، ما ګوره په پلاني ورځ د الله نه ده منلې. ګورې زه الله د یو کار نه منع کړی خو ګوره ما کړی و. د دې دا مطلب ته وایي د حیا ختمېده. دې ته سوچ نشتی چې الله ما ته ګوري، الله زما اوري. ګوره د دې انسانانو باره کې به خبره وکړو. زه ته د یو کس په مخ کې د یو کس په حق کې خطا شوې، صحیح شو، ستا نه غلطي وشوه د یو چا په حق کې، یا داسې ووایه ته یو چا سره کار کې، ته ګوره ده بندم نه خو صرف ورسره څه کې کار کې، او تا ته ویلي چې دا کار به داسې نه کې دا به داسې کې، او ته یو ورځ خطا شوې، غلطي ده نه وشوه، ګناه خو نه ده که نه، خطا ده که نه. زه به ستا ومنم ته د دې سړي په مخ کې دا خبره وکړه او فخر سره وایه ما دا غلطي کړې ده او موږ خو دا کار کوو او ما خو پرون هم دا غلطي وکړه، بلکې ته به نور خلکو ته وایې چې چېرته دا خبر مخکې ونه رسوئ. صرف دا چې دنیوي یو څو لوړو نقصان درته رسي او د الله نه حیا نه راځي چې موږ د هغه بندګان یو، هغه زموږ رب دی. او به موږ فخر سره وایو چې او ما د الله نافرماني په پلاني ورځ ګوره کړې وه، ما ګوره په پلاني ورځ د الله نه ده منلې. ګورې زه الله د یو کار نه منع کړی خو ګوره ما کړی و. د دې دا مطلب دی. ځکه خو الله دې خلکو ته بخښنه نه کوي څنګه چې دې حدیث کې راغلی. یو حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې دی، صحیح روایت ته عبدالله بن عمر دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، ځان ساتئ د دې پلیتو شیزونو نه، د دې ګندګیانو نه چې الله ترې منع کړي، ګناهونه یادوي. فمن الم بشیء، نو که څوک په تاسو کې په دې ګندګیانو کې واقع شو، فلیستتر بستر الله، نو دې د ځان په هغه پرده کې پټ ساتي کومه پرده چې په الله راچولې ده.